په رنډۍ خانه کې د ښار په زړه کې یو زوړ او تنګو کوڅو محلې څخه تېرېدو چې د دیوالونو د زړو خښتو تر شا د تاریخ سلګونه چیغې ښکارېدې. ما ته د اسلام آباد یو ملګري وعده راکړې وه چې د یو ښځې سره به ووینم، نه یوازې یوه ښځه بلکې یوه رنډۍ، هغه څوک چې زموږ ټولنې پرې د کرکې ټاپې لګوي. خو زه ور روان وم چې د هغې له خولې د هغې نړۍ یوه ټوټه واورم. دروازه مې وټکوله. یوه ښکلې، هوښیاره او له سترګو څخه د ژور فکر ډکه ښځه مخ ته راووته. هغې د ادب په خوږو الفاظو کې راته د لکنوي رنډۍ خانو رسم تازه کړ. ملګری مې لاړ او زه د یو داسې حقیقت مخې ته پاتې شوم چې تر هر داستان ژور و. هغې تخته کېناستلم، خپله یې راته اوبه راوړې او په ارامه خو ستومانه غږ یې وویل: صاحبه، ستا دوست وویل چې ته لیکوال یې، خو ته له لیي نه دومره له اوږده ځای ولې راغلی؟ هلته څوک نه ول چې ستا جنسي خواهش پوره کړي؟ ما د فخر ژبه خوروله، خو د هغې خبرو راته ژبه بنده کړه. سګرټ ته یې کش ورکړ او لوګی یې د یو خفګان په څېر فضا ته پرېښود. صاحبه، ته هم راته هماغه لنډ فکر لرونکی لیکوال ښکارې. جنابه، لیکوال هغه دی چې خپل چاپېریال وویني، د ریا، دروغو، بې حیایۍ او دوکې تر شا حقیقت وپلټي. زه غلی وم او دا چې یو لیکوال د خاموشۍ درشل ته رسېدلی وي، دا خپله یو اعتراف وي. هغې خاموش حوصله یې وکړ او زیاته یې کړه: ته راغلی یې زما د بدن کیسه ولیکې، خو ته بیا د هغو قاضیانو کیسه نه لیکې چې انصاف او عدالت د پیسو په بدل کې پلوري، د هغو سیاستوالو نه لیکې چې د درواغو په وعدو اقتدار اخلي او بیا وجدان خرڅوي، د هغه ډاکټر ذکر نه کوي چې د مرګ تجارت کوي، د ناروغانو له سلګیو نه روپۍ جوړوي، د هغو وکیلانو نه لیکي چې پیسې اخلي او بیا درواغو ته قانوني لباس ورکوي، د پولیسو نه لیکي چې د قانون پر نوم خلکو ته مرګونه ویشي، ته د هغه جنرال خبره نه کوي چې د وطن لپاره ښکاره قسم خوري خو د شپې دسیسې جوړوي. دلته د وطن شتمنۍ غلا کیږي، دلته د غریب حق د چارواکو او امیرانو دسترخوان ته انتقالیږي، دلته حق ویونکي غدار بلل کیږي او دلته رسنۍ د پیسو په بدل رڼا تیاره ښکاره کوي. لیکوال او خبریال قلم خرڅوي، معلم د ماشوم ذهن خرڅوي
له تعلیم څخه د بازار ننداره او له اخلاقو مزاحیه قیسې جوړې شوي. دلته چې مذهبیان دین فتواوې خرڅوي، هغې چې زما ورخطا حالت ولید نو خپلې خبرې یې ودرولې او راته یې د ټیشو کاغذ راکړ او بیا یې وویل ما وبخه صاحبه، خو ستا ټولنه هم لکه زما وجود ځینې خبرې هم د شرم وړ دي. زه حیران وم، دا ښځه خو یوازې یوه رنډۍ نه ده، دا خو د وجدانونو د بازار هنداره ده. هغې وویل صاحبه، که موږ د نارینهو د رندګۍ مهار نه کړو نو دا به د معصومو جنکو د ژوند هر رنګ له منځه یوسي. موږ چې د خپلو زخمونو نرخ ایښی دی، هغوی خو د نورو وجودونه بې قیمته تر پښو لاندې کوي. هغې یو ناڅاپي سوال وکړ، تا سپی لیدلی کله چې اوبه څښي؟ ما وویل هو. هغې په کرکه وویل ستا د ښار هغه معزز چې د تقدس په نقابونو ښکلی ښکاري، همدغه لوی لوی خلک چې د عزت جامې اغوستي، کله چې زموږ خواته راځي نو زموږ د پښو لاندې تلي داسې لوڅوي او څټي لکه سپی چې اوبه څښي. هغې ساعت ته وکتل او زه پاڅېدم. هغې زما له دې خاموشۍ درد احساس کړ. شاته یې غږ راوکړ، صاحبه، که رښتینی لیکوال کېدل غواړې نو زما د لوڅ بدن کیسه مه لیکه. د هغو ضمیر فروشو لوڅ او خر شوي وجدان کیسه ولیکه چې د ټولنې وجود یې له دننه نړولي. زموږ د بدن د لوڅ غورت کیسه مه لیکه، د هغوی د وجدان د لوڅ غورت کیسه ولیکه. د هغو چارواکو، امیرانو او مذهبي تجارانو د لوڅ لغړ کردار ولیکه چې خپل ځان د قانون، سرمایې او مقدساتو تر شا پټوي. بیا به تا لپاره دلیل نه اسلام آباد ته راتلو اړتیا نه وي. خپل قلم ته جرأت ورکړه. زه ورو ورو او خجالته ووتلم، خو دا الفاظ له ما سره روان. هغه یوه رنډۍ وه، خو د صداقت آینه یې وړاندې کړه او ما د هغې عینې مخې ته ځان ته ولیدل. ما هلته یوازې یوه رنډۍ ونه لیده، ما هلته یوه توره او منافقه ټولنه ولیده او ما ومنله د بدن خرڅول د ضمیر خرڅولو په نسبت تر ټولو کم جرم دی.